Hello, Mr. Charlie. As you know better about the mention that I told you before, so after the final decision, we reached to this point that we have selected you among the 12 persons because you have the ability to do it. Tomorrow at 12 o'clock, you have a trip to Afghanistan. When you reach there, you should be careful and familiar yourself with the culture and rules and regulations of Afghan's people. Try to convince them to fight with each other without any cause, and try to motivate illiterate people to talk for addition or reduction inside in Islamic issues. Thanks a lot for believing me that you have chosen me for this mission. I will fulfill this mission with full confidence and trust. Do not think about it. I will be careful about everything. Hello, Mr. Charlie. Are you arrived there? Yes, sir. How is everything going on? Now I am in here and I will start my mission with full care and attention. Be careful about your mission and hope that you will not be careless. Best of luck in your all activities that given to you. Okay, sir. You don't think about this. I know how to deal with them and I will inform you in every step. Bye for now. یاره دا سپیرې ګړې چیرته لاړې د دې پسې خو زما پښې په منډو منډو باندې ماتې شوې دا به چیرته یي ته ودرېږه هغه ته یو ځوان روان دی د ده نه تپوس وکړه کېدای شي ته کتلې واوسېږي څوک یې وهې مې وهم دي نه ځوان یې پوښتنه درنه کومه وکړه وروره ولې زما رمه لږ نادارکه شوې ده تا خو به نه یې کتلې ستا رمه هغه خو داسې لرې لاړه
چېرته لاړه؟ غوسه کېږه ما د رینګ روډ نه خوا تلې ده ورده. ښه ډېره زیاته مننه. خیال اوسې. Audio Jungle. Audio Jungle. دا د قصابۍ چیلې راغی. راځه چارلی شروع د دې بې علمه انسان نه وکړه. Audio Jungle. خفه نه شي ته ما پیژنې؟ او ولې نه؟ ډېر دې ښه پېژنه. زه ته کلیمې ورور مې یې که نه؟ ته مسلمان او زه مسلمان. یاره بلکل دا خبره دې صحیح وکړه. هسې یو پوښتنه درنه کومه که نه، یو خبره در سره شریکومه، که چېرته یې را سره ومنې. مهرباني وکړه ته څه وایې؟ ګوره روره، په دې قرآن مجید کې بعضې آیاتونه تکراري راغلي دي او بعضې پکې بې فایدې قصې راغلي دي. نو داسې به وکړو چې شروع به یې ما او تا وکړو. دغه کوم چې تکراري آیاتونه پکې راغلي دي دا به ورڅخه لرې کړو، او دا بعضې قصې چې پکې بې فایدې راغلي دي دا به هم ترېنه لرې کړو، چې زده کوونکي ته په زده کړه کې اسانتیا شي او حفظ کوونکي ته په حفظ کولو کې اسانتیا شي. نو دا یو خدمت دی چې ما ورته یې وکړو. سمه ده، خو د دې نه مخکې ستا په وجود کې هم تکراري اندامونه شته، لکه ستا 2 سترګې، 2 غوږونه، 2 لاسونه، 2 پښې او داسې نور. نو لومړی به ستا له وجود څخه دغه تکراري اندامونه لرې کړو، نو بیا به لاړ شو د قرآن کریم څخه به تکراري آیاتونه او کیسې لرې کړو. یاره چې زما غرمه به چېرته وي. دا یو شپونکی و، یو بې علمه انسان و. دې ما ته داسې جواب راکړه، نو د یو هوښیار عالم به څه جواب وي زما لپاره. Sorry sir, I cannot do that. يا رب العالمين الله الله صل على